هلو ګایز، نو دا کهاني د یوې داسې ګوډۍ په باره کې ده چې هغه شرابت وه، یعنې په هغې جادو کړی شوی و او چې کله به هغې خپل ډول غږو نو د هغې ډول غږېدو سره به عجیبه غونډه کې مرګونه شروع شو. هغې د ډول د اواز به چې کوم ځای پورې هم رسېدو نو هغه ځای پورې به د ټولو خلکو عجیبه طریقې سره مرګونه شروع شو او هغې به مړه شو. د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو کیپټن وښودلی شي چې دا یو شوپ ته راشي او د ټولې کپړې په وینو باندې څښاوي او د سره اکه شرابت ګوډۍ وي چې کوم د مووي سټارټ کې موږ لیدلې وه. کیپټن دا ګوډۍ په دې دوکاندار باندې خرڅول غواړي خو هغه دوکاندار ورته ووایي چې دا ګوډۍ به ته لومبی ماته سټارټ کوې چې ماته پته ولګي چې دا روغه ده که نه. کیپټن ورته ووایي چې دا ګوډۍ درته تا نشم سټارټ کولی. هغه دوکاندار دی کیپټن ته ووایي چې کومې پورې تا دا ګوډۍ نه سټارټ کړي زه تا نه دا نشم اخیستی او کیپټن مجبوراً دا ګوډۍ ولګوي او د هغې ډول لګېدو سره دغه دوران دغلته عجیبه کارونه شروع شي. دغلته یو منګک وي چې هغه یو تار کټ کړي او تار کټ کېدو سره یو غشی فوراً راشي او دغه دوکاندار نه بهر وځي او د غشي په ذریعه باندې دوکاندار نه ټولې کولمې بهر وځي او هغه مړ شي. کیپټن د دې ګوډۍ نه ډېر زیات تنګ راغلی او هغه دا ګوډۍ وسوځوله. ده ویل چې هر څه ختم شو خو اصل کیل د دې نه بعد شروع شي. بیا وخت تېر شي او موږ ته یو دوه ماشومان وښودلی شي چې یو نوم بیل وي او د دویم هیل او دا دواړه د اکه کیپټن بچي وو چې کوم د مووي سټارټ کې موږ لیدلی وو. خو د هغه ګوډۍ د سوځولو نه بعد دا کیپټن لا پتا شوی وو. هیل او بیل به هر وخت د مور نه د پلار په باره کې تپوس کوو خو مور سره دې هېڅ جواب نه و. یو ورځ دوی دواړه لګیا وي او د پلار څه سامان لټوي. په دې سامانونو کې ډېر عجیبه هر څه او یو بوکس پکې پروت و چې د هغې د پاسه زندګي لیکلي وو. دوی دغه بوکس راوالي او دوی دغه بوکس کلاو کې دوی ویني چې په دغه بوکس کې اکه ګوډۍ وه چې 20 ساله مخکې د دوی پلار هغه ګوډۍ سوځولې وه او ختمه کړې وه. هغه ګوډۍ راوالي خو په یې ډبي باندې ته شاته لیکلي چې چابي تاوه که بیا ګوره چې څه کېږي. دوی هېڅ څه باندې نه پوهېږي او دوی دا ګوډۍ راولي او دغه چابي تاوه کړي. دغه چابۍ تاوېدو سره دا ګوډۍ روانه نه شي. دوی وایي که دا ګوډۍ چاته خرابه ده او دوی دا ګوډۍ یو کباړ غوندې کې وګڼي او یو سیټ ته یې وغورځوي. چې کله سبا شي نو انټي دوی دواړه ځان سره یو پروګرام دپاره بوځي چې د کوم پروګرام د انټي دوی سره واده کړې وه. چې کله هیل ګاډي ته خېژي نو دی ویني چې ګوډۍ خو په دې ګاډي کې پرته ده. دی حیران چې دا ګوډۍ خو ما پخپله په ډبي کې ایښې وه دا د ګاډي د څنګه راله. د شپې دوی هغه پروګرام ځای ته ورسي او هلته یو شپ لګیا وي چې د دوی دپاره روټۍ تیارې او دغه دوران هیل څه اواز واوري او دا د هغه ګوډۍ اواز و چې اوس هغې ډول شروع کړی وو. هیل د هغه ګوډۍ اواز واوري خو په څه معنی هم پوه نه شي او دغه دوران د هغه شپ نه چاړه خطا شي او د هغې خطا کېدو سره د دوی هغه انټي ماري په ولګي او د هغې نه سر کټ شي او راپرېوځي. حکومت دا یو حادثه ډکلیر کړه او ویې ویل چې د یوې حادثې د وجې مرګ شوی دی او دا یو اتفاق و. خو صرف بیل ته پته وه چې دې مرګ ولې شوی دی. بیل د دې حادثې په باره کې ډېر پریشانه و خو مور هغې له دلاسه ورکړي او ورته ووایي چې مرګ خو یو تریخ حقیقت دی. دا مرګ خو موږ ټول راځي او موږ ټول به مرو. چې کله دوی د پیون رنګ نه واپس راشي نو بیل سیده د هغه ګوډۍ خوا لاړ شي او هغې ته ووایي چې دا هر څه د ستا د وجې کېږي. آیا په دې مرګونو کې ستا لاس دی؟ او دغه خبرې دغه دوران هیل دغلته واوري. هیل په بیل پسې وخاندي او ورته وایي چې دا امپوسیبل ده. په سبا چې کله بیل خپل سکول ته لاړ شي او دی سټډي کوي نو دی دغه دوران ویني چې دا ګوډۍ ته په بیګ کې ځان سره راوړې ده. او چې کله د کلاس سټوډنټان بیل ویني چې ځان سره شادو ټایپ ګوډۍ راوړي نو هغه دی ډېر زیات تنګ کړي. بیل چې کله کور ته لاړ شي نو دی ډېر زیات غوسه وي او سیده دا ګوډۍ خوا لاړ شي او هغې ته ووایي چې زه غواړم چې زما ورور دې مړ شي ځکه د هر څه د هغه د لاسه کېږي او هغه دا چابي تاو کړي. د هغه په چابۍ تاوېدو سره ګوډۍ ډول وهل شروع کړي او دغه دوران دی یو تیره اواز واوري. ده ته څه پته وه چې د ګوډۍ د ډول د وهلو به بیل بچ کېږي او د هغې د لاسه به زما د مور مړ کېږي او د هغې مور एकदम د سر رګ وشلېږي او هغه راپرېوځي او مړه شي. د مور د مرګ نه بعد دوی دواړه د دوی یو انټي اډوپټ کړل او ځان سره یې خپل کور ته بوتلل. چې کله دوی کور ته راشي نو د شپې بیل هیل ته لګیا وي چې دا کوم مرګونه کېږي دا د ګوډۍ د وجې کېږي ځکه دا شرابت ده. نو د هیل د بیل په خبره باندې اعتبار رانشي او ورته وایي چې دا ګوډۍ ته ماته ټیسټ کړه. ګوډۍ د ټیسټ کولو له وجې دوی انکل چې کوم هورس رایډینګ کوو نو د اس نه پرېوت او د هغه د پاسه ټول اسونه وخوت چې د هغې د وجې هغې مکمل چکنیکو او مړ شو. د هیل هم دا یقین راځي چې دا ګوډۍ واقعي شرابت ده او دوی دا ګوډۍ ویوړه او هلته یو کوی چې هغې ته یې وغورځوله او دوی دا یقین چې زه دې سره به د هر څه ختم شي. موږ ته 25 سال بعد زمانه ښودلی شي چې بیل اوس غټ شوی او په یو سټور کې کار کوو خو دی به د خپل ورور نه بیل اوسېدو. دی نه منیجر خوا لاړ شي او د هغه نه چوټي غواړي ځکه نن به دی خپل زوی ملاقات لته چې هغه د ایکس وایف سره اوسېدو. بیل ته چې کله چوټي میلاو شي او دی د خپلې ښځې یعنې هغه ایکس وایف کور ته لاړ شي نو دته هلته پته ولګي چې د هغې خاوند ده باندې کسټډي کړې ده او ده نه خپل زوی اخیستل غواړي او ده سره صرف 2 ورځې وي چې هغه به د خپل زوی سره تېرولې د هغې نه بعد بیا د نه دا زوی بوتلو نو دی دا زوی ځان سره کړي او په یو لونګ ډرایو باندې وځي. زه خپل زوی سره زیات نه زیات وخت تېر کړم. د دې په یو هوټل کې شپه وي چې د شپې د زوی تپوس وکړي چې
ستاسو فیملی یا رور شته چې په هغې ورته دې انکار وکړي چې نه زما هېڅ څوک هم نشته. ته هغه لیډي وښودلی شي چې کوم هیل او بیل یې اډاپټ کړی و. دا اچانک څه اوازونه واوري چې دوی په کور کې څوک دي او د هغې کتو دپاره دا بیسمنټ ته راکوشي، خو دا هلته ویني چې هلته هېڅ څوک هم نشته او چې کله دا واپس خیږي نو دکه دوران په دې منځ کې ډیانې ماتې شي او د لاندې راپرېوځي او دوی په مخ کې شیشې لاړې شي. چې کله لګیا وي ځان نه شیشې لرې کوي نو دکه دوران دې باندې د ګیس بي ولګي او د هغې چک کولو لپاره دا چې کله چې کچن ته لاړ شي نو هلته یو سپارک وشي او د هغې د وجې دې سر اور والي. ډېره زیاته ویرېږي او منډې راومنډې وښي او د هغې د وجې دې بیلنس خراب شي او مخامخ یو بورډ وي چې د هغې کې دې سر ور شي او په هغه ځای مرګ وشي. د شپې بیل اوده وي او دې څه خطرناک خوبونه ویني چې په هغې کې دا هغه ګوډۍ ویني چې هغه دې پسې راځي او دا ځان سره وړي او دې بیا یو کوی ویني چې په کوی کې دې ور پرېوت او دې اچانک راپاڅېږي او دغه دوران دته یو انون نمبر نه رنګ راشي. دې چې کله موبایل راوالي او هغه رنګ اوچت کړي نو بل هېڅوک هم نه بلکې د رور هیل وي او هغه دته په موبایل ووایي چې هغه ګوډۍ بار راوتېره چې د هغې د وجې ډېر عجیبه عجیبه کارونه شروع شوي دي. خپل رور سره لګیا وي او په موبایل خبرې کوي او دغه دوران دې ویني چې د بره نه یو ایسي راپرېوته چې د هغې نه ټول تارونه مارونه لرې شو او د هغې د وجې په ځمکه باندې بجلي خوره شوه او دغه دوران دغه ته یو سویمینګ دپاره یو ښځه راشي او هغه چې څنګه یې سویمینګ پول ته ورودانګي نو هغه یکدم پټاو شي او خپلې لاسونه ترې کټ دلته اندازه وشي چې واقعي هغه ګوډۍ چې روباسرې ده د هغې استعمال یې شروع کړی چې د هغې د وجې ډېر عجیبه عجیبه کارونه شروع دي. ځان سره خپل زوی کړي او د ریزۍ نه فوراً د وتو کوشش کوي چې چېرې دا ګوډۍ هغه اثرات ده ته راونه رسېږي. د ده زوی په دې خبره باندې ضد وکړي چې زه ستاسو زوړ کور کتل غواړم او بیل یې ځان سره هلته کې بوځي. هلته چې کله دوی راشي نو دوی ویني چې د انټي په سامان باندې بویي لګېدلی چې په هغې کې هغه ګوډۍ هم پرته ده او هغه یو لیډي والي او ځان سره یې خپل کور ته ویسي. بیل دې چې کله هلته راورسېږي نو دغه دوران یوه لیډي دې خوا ته راشي چې هغه دې د ترو منیجره وه او د هغې د خولې نه د دې زوی ته پته ولګي چې زما د پلل بل ورور هم شته چې د هغه نوم دی هیل. ښځه دې ته ووایي چې ستاسو د راتلو نه مخکې دلته عجیبه غونډه کې واقعیت شروع شوي او خلک په عجیبه طریقو سره مړه کېدل شروع شوي او ټول خلک مړه شو. بیا بیل د دې ښځې د سامان په باره کې تپوس وکړي نو دا ښځې ځان سره یو ځای ته بوځي او ورته ووایي چې کم سامان نه دی خرڅ شوی نو هغه دلته کې پروت دی. د دې ښځې نه د هغه ګوډۍ په باره کې تپوس وکړي نو هغه ورته ووایي چې ما ته پته نشته چې کم سامان نو هغه په دې کمره کې پروت دی او هغه کمره کولا وښل شروع کړي او چې هغه څنګه هغه کمره کولاو کې دغه دوران یو شاټګن راپرېوځي او ښځه په منځ باندې نیمه کړي او صرف د هغه ښځې ګوته بچ شي چې هغه د بیل په لاس کې پاتې شي. د هغې په مړه کېدو سره په دې کمره کې دغه ګوډۍ اواز شروع شي. د شپې بیل ته پته ولګي چې هیل هم په دې ټاون کې اوسېږي. دی چې کله هغه سره رابطه وکړي نو هغه د راتلو نه انکار وکړي نو بیل یو کاپي راوالي او په هغې کې د هیل د لوکیشن معلومولو کوشش کوي. بیا موږ ته هیل وښودلی شي چې دا څه واقعیت کېدل نو دا د هیل د وجې کېدل. دی چې کله هغه ګوډۍ ښخ کړه نو دې پسې واپس بیا هیل راغلی و او دا ګوډۍ روباسرې وه خو دلته هلته ګوډۍ نه میلاو شوې او صرف چابې ته میلاو شوې وه. دته دا ګوډۍ بیا د هغه ښځې په ذریعه باندې میلاو شوې وه او ده به دا ګوډۍ د همیشه لپاره د ځان سره ساتلی چې لکه دا د یو قیمتي سامان دی. دا سین شفټ شي او موږ ته هغه لیډي وښودلی شي چې کومې لیډي دا ګوډۍ اغوستې وه او دا ګوډۍ یې بیا واپس پر هیل باندې خرڅه کړې وه او دې ښځې اوس دا ګوډۍ واپس په کار وه چې دا د هیل پسې راغلي او ورته ووایي چې مل دا ګوډۍ راکړه. نو دې ته اوس پته نه وه چې په کور کې بیل اوسېږي او هغه ته په سر تمانچه کېږي او ورته ووایي چې ګوډۍ راکړه نو بیل یې ځان سره د هیل کور خوا ته بوځي. ورته ووایي چې هیل زما یو جوړ وابایي دی چې زما په شانته ښکاري او دا ګوډۍ هغه سړی د ما سره نشته. نو دا ښځه ورته ووایي چې دا ګوډۍ به تاسو اوس مال د هغه د کور نه راوړئ او د هغې زوی زبردستي د هغه کور ته ولېږي. هیل په دې خپل کور کې خاص سیټ ته جالونه خواره کړي او ده ته پته وه چې بیل به ما پسې راځي او د بیل د زوی بچ ته بچا ته د هغه خواله ورسېږي. د بیل د زوی د هیل نه ګوډۍ وغواړي خو ده ته د ګوډۍ په باره کې هېڅ پته نه وه. هیل خو هم هغه له ګوډۍ ورکړي او ورته ووایي چې زما په مخ کې دا نومبري او پیره سټارټ کړه. خو چونکې د ګوډۍ په باره کې پته نه وه نو هغه په ده کې چابي تاوه کړي او دا ګوډۍ سټارټ کړي او هغه یکدم ډول وهل شروع کړي. ډول له وهلو سره چې په ګاډۍ کومه لیډي ناسته وه د هغې نه یو پیر وشي او مخامخ د مچو یو غټ ګبین وي چې په هغې کې یو غټ سوری وشي او د هغې نه مچۍ بهر راوځي او ټولې مچۍ په هغه کې لیډي باندې حمله کول شروع کړي او هغه لیډي وخوري او ټولې مچۍ په هغې کې ننوځي او مړه یې کړي. بیل هم د ګاډۍ نه راوځي او د هیل کور ته راننوځي او دلته هیل په هغه ګوډۍ کې چابي تاو کړي چې هغه لګاتار ډول وهل شروع کړي او هغه ډول دی پر بالکل نه بس کې او لګاتار لګیا وي او ډول وهي. چې کله هیل بار وګوري نو دی ویني چې بار مکمل تبیان شروع شوي دي. د هغې د وجې بار یو جاز هم کری شو چې د هغې ټول پیسنجرز راپرېوتل او ټول پیسنجرز په هغه ځای کې مړ شو او دغه دوران بیل د کور ته ننوځي او هغه هیل ته وایي چې داسې مه کوه دا ته غلط کې. هیل ته هم اندازه وښي چې راځه څه کومه دا زه غلط کومه او هغه د بیل خبرې ومني او بیل سره تلو ولوي او دغه دوران د یو ټریپ خراب شي چې یو توپ راپرېوځي او د هغې نه یو پیر وشي او د مکمل سر کټ کړي او په دغه ځای ووځي.
او بیا موږ ته بیل وښودلی شي چې دی خپل زوی سره روان وي خپل کور ته او دکه دوران دی یو اسمان یو روح ویني چې هغه روان وي او دې ته اندازه وشوي چې د مرګونو دا سلسله نه ده ختمه شوې. که دوران یو کنټینر په یو ګاډي خوا منتقل شي چې ټول خلک پای کې ووځي او دا موی په دې ختمه شي.